रबाब सर टपकम मेरे वालिद साहब नहीं सलामुन वाक़ मलगर और ताबान दस्तरखार इस्लामाबाद की और बिया खास तौर पर 26 नंबर की मौजूदी में तस पता व ढेर वक्त में लागू न जोड़ी ځکه چې زمونږ پیپر هم شروع وي او نور هم داسې څه مصروفیات وړه مې نه غوښته چې ویلاګونه جوړ کړم ځکه چې ستاسو خوږې کمنټس نه راتلي اوس زما روان یم هلته علم شیر خان د کره د ماما کره روان یم ځکه چې چوټۍ ورته د کالج هم چوټۍ ده نور هم څه داسې هغه مغه نشته نو هلته کې ښه خپل د لارې دا سفر چې دا دوی تاسو کتلی شئ بعد موټروی روان یم مخکې هلته کې برشکه کې کینو باپل ځو هلته کې ډبو سټاپ ته نو راځئ چې تاسو منې د دې اډې والا اوازونه لږ واورم چې پېښور موټروی نو ځو هلته کې مردان ترناول بازار خو نه دی خو دې غاړو ته ځای دی کوم چې پکې سبزیانې وبزیانې سودا ملاوي کتلی شئ زه به پول کراس کوم لا غړې هلته به ځم ډېر خلک چې دی هغه د پول مول نه کراس کوي نو بیا اکثر په دې روډ باندې کې پورې وځي نو بیا ډېر زیات د اکسیډنټ ښکار شي نو هغه کسانو ته زه وایم چې کله داسې اوورهیډ پول لګېدلی نو په هغې باندې کې لا پاسې ځئ نو په دې باندې هېڅ هم نه کېږي یو 2-3 منټه سړی لیټ کېږي خو دا ده چې د سړي چې دی هغې نه بچ شو او د اکسیډنټ نه چې دی هغه بچ شو نو زه مخکې ده تاسو کتلی شئ په دې پول باندې زه روان یم دلته به اوس یو کیرډبۍ کې ګورم او هغې کې به کښېنو زه به هلته کې تاسو سره نور خبرې کوم نو راځئ ما سره دا ویډیو وګورئ او خوندونه ترې واخلئ نو ځو یو کیرډبۍ به ګورو چې کومه یو روانه تاسو کتلی شئ چې روان یو په مخه او د کیرډبۍ ډریور راسره ناست دی نو دی وایي چې زه د کشمیر سره تعلق لرم نو دله چې ما کله کرایه ورکوله نو د 500 روپیو له ما ورکړې نو د ما له واپس 550 راکړې نو ما ورته ویل چې وروره دا څه حساب دی نو ځکه خو وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی چې د بل انسان په کار شي سړی نو دی د کشمیر دی نو وایي زما کشمیر وطنه او نو نورې خبرې به د ده نه اورو نو ملګرو ته به څه ویل غواړې وروره زمونږ پیدایش وغیره اسلام آباد سره دی ها اسلام آباد سره دی ما ټولو ماما بابا ټولو کشمیری دی ها جی نو دې سره کار وکړو ها ड्राइवर दे गाड़ी वो चला چې رباب سره ټپکم मेरे वालिद साहब नहीं हमको सिखा रिया ټپکم چې رباب سره ټپکم
په خپل ستړې به دمه کم په خپل ستړې به دمه کم او که ټپه مې ورته وکړه او ټپه مې ورته وکړه او ټپه مې د وکړه پنجابی به پښتانه کم پنجابی به پښتانه کم प्यारी समझ गई الله حافظ تھینک یو ښه ملګرو دا اوس زه د کیرډابۍ نه راکوز شوم په پافله داسې روان یم نو ما ویل چې دوی سره یو دوه درې څلور خبرې نور هم وکړم نو تاسو دا لیدی شئ دا شړه علاقه ده او مخکې دا کسان په موټرسایکل را روان دي نو موږ به داسې امن زیاتو مینه محبت به کوو د نورو ملګرو سره او پښتو چې زموږ کومه مورنۍ ژبه ده دې خبرې به په خپله دا پښتو چې دا به د پنجابیانو ته رسو هغوی ته به زده کوو نو ځکه خو شمال صاحب وایي چې مینه د ژوند د ګلو تخم ګڼه مینه د ژوند د ګلو تخم ګڼه السلام علیکم څه کتی شي نو په ویډیو کې را سره کلیوال ملګري میلاو شو نو السلام علیکم احسان صاحب څنګه ښه په قلاره حسن صاحب نو دې ویډیو کې تاسو سره میلاو شوم ډېر خوشحاله شوم ډېره ښکلې یو ښکلې مرحله مې په ژوند کې ویل ده نو ته به ملګرو ته څه ویل غواړې بس ملګرو ته به څه ویو یاره د ژوند نه مزې واخلئ او داسې مینه محبت شی سیوا کوي تاوان صاحب پیج لایک کوي فالو کوي نو ښه ملګرو دا شعر رانه په نیمه کې پاتې شوی او خپل د کلیوالو ملګرو سره او خاص کر بیا خپل خوږ ملګري سره میلاو شوم نو ډېر خوشحاله شوم دا شعر ورته دوباره ووایم خوشحال صاحب وایي چې مینه د ژوند د ګلو تخم ګڼه هم یې په سر هم یې په غره وکره هم یې په سر هم یې په غره وکره څه دې وکرل هغه به ریبې چې څه دې وکرل هغه به ریبې چې څه ریبل غواړې هغه وکره ولاګونو په تمه اوسئ او ستاسو بخښنه غواړم